بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خلیل همام دی او زه په کاناډا کې د مهاجرت رسمي مشاور یم. د نن موضوع ما دا انتخاب کړی چې ولې افغانان په نورو ملکو کې رد کیږي او یا په نورو ملکو کې په کلونو باندې پراته وي او د دوی د مهاجرت کیسونه مخته نه ځي. نو د دې دوه عمده دلایل کیدلی شي. اول دلیل دا دی چې کیدای شي هغه ملک ته تاسې تللي وئ چې هلته د مهاجرت قانون نشته، یا هغه ملک د ملل متحد د مهاجرت قانون نه دی تصویب کړی. په نړۍ کې اوس له 42 ملکونه داسې دي چې مهاجر مني او یا یې د ملل متحد د کنوانسیون معاهده امضا کړې ده. په هغې کې افغانستان، تاجکستان، ایران، ترکیه او ترکمنستان شامل دي. منل دې ته وایي چې تاسو ته باید د مهاجرت د قبولۍ نه وروسته تاسو ته دایمي اقامت درکړي، د کاروبار اجازه درکړي، د خپلو اتباعو په څیر چلند درسره وکړي، او کله چې تاسو د تابعیت په معیار برابر شوئ تاسو ته تابعیت درکړي. نو دې ته منل وایي. دې ته منل نه وایي چې تاسو ته د موقت اقامت اجازه درکړي، تاسو د درس ویلو اجازه نه وي، تاسو د کاروبار اجازه نه وي، تاسو د خپلو اتباعو په څیر باندې چلند نه کیږي او تاسو توهینېږئ، تحقیریږئ. دې ته منل نه وایي. نو که چیرته تاسو سره دغه چل کیږي، تاسو باید کوښښ وکړئ کوم بل داسې ملک ته ولاړ شئ چې هغوی تاسې مني، تاسو ته ستاسو ټول حقوق درکوي. اکثریت اسلامي ملکونه او اسیایي ملکونه د ملل متحد د مهاجرت قوانین نه مني یا یې نه دي امضا کړي. په دې ملکونو کې پاکستان، اندونیزیا، مالیزیا، سعودي، امارات، قطر او نور ملکونه شامل دي. یوه مهمه پوښتنه دا ده چې دغه ملکونه 142 ملکونه په څومره اندازه باندې مهاجرین مني. نو دا د مهاجرینو منل د دوی ته پارلمان، د دوی ته حکومت پورې اړه لري. دا کوم خاص شرط نشته چې کوم اندازه باندې باید تاسې مهاجر ومنئ. مثلا د کاناډا هیواد د 2022 کال لپاره 80,000 او د 2023 کال لپاره 80,000 مهاجر په نظر کې نیولي دي. نور ملکونه په کم اندازه باندې مهاجرین مني. ځینې ملکونه لکه کاناډا، امریکا او نور ملکونه په ډېر لوړ شمېر باندې مهاجر مني. دویم دلیل چې د هغې په اساس باندې ډېر افغانان رد کیږي هغه دا دی چې دغه شخص یا مهاجر د مهاجرت په معیار نه دی برابر. مهاجر هغه څوک دی چې د خپل نژاد، دین یا ملیت یا اجتماعي ګروپ یا سیاسي نظر له امله ژوند په خطر کې وي او د دې ډار له امله د خپل هیواد څخه وتلی وي. بل شرط دا دی چې بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی. بل شرط دا دی چې د بل هیواد تابعیت نه لري او یا په بل هیواد کې دایمي نشي اوسېدلی. نو که چیرته دغه 3 شرطونه په یو چا کې وي هغه مهاجر دی، او که دا 3 شرطونه پکې نه وي هغه د مهاجرت په معیار نه دی برابر. نو په دې اساس باندې به دوی ته د مهاجرت قبولي نه ورکول کیږي. مهمه خبره دا ده چې دغه خطر چې دی دغه د 5 معیارونو په اساس چې دوی د خطر متوجه دي دا باید شخصي وي، عام خطر نه وي. عام خطر دې ته وایي چې په یو ملک کې قحطي وي، جنګ وي، مرض وي، داسې عام مشکلات وي. نو د هغې له امله چې څوک مهاجر کیږي هغه د refugees and protected persons تر کټګوري لاندې نه راځي، هغه د مهاجر په حیث باندې نه مني. او ځینې افغانان دا وایي چې زه شخصي دښمني لرم. البته شخصي دښمني د هغه 5 معیارونو په اساس باندې چې مخکې یاد شول په هغه کې نه راځي. نو په دې اساس باندې شخصي دښمني هم د مهاجرت یو معیار نه دی. که څوک وایي چې زه شخصي دښمني لرم او د دې په اساس باندې زه په افغانستان کې نشم اوسېدلی، تاسې ماته پناه راکړئ، دغه کس ته پناه نه ورکول کیږي. که چیرته تاسو په ټولو معیارونو باندې برابر وئ مګر بیا هم تاسې دغه مشکلات ولرئ یا دغه ستونزې ولرئ، تاسې ته مهاجرت نه درکول کیږي یا ستاسې مهاجرت نه منل کیږي. که چیرته تاسو په خپل هیواد کې تابعیت یا دایمي اقامت ولرئ، که چیرته تاسې جنگي مجرم وئ، د انسانیت ضد جرمونه مو کړي وي او غیر سیاسي جرمونه مو کړي وي، که چیرته تاسو د ملل متحد د اصولو ضد کارونه ترسره کړي وي، ستاسې مهاجرت نه منل کیږي. نو په دې اساس باندې په هغه افغانانو چې د بشري حقوقو د جرمونو تور دی یا د فساد تور دی یا د غلا تور دی یا د خلکو د وژلو او د ځورولو تور دی، نو هغه خلک کیدای شي د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. نو په لنډ ډول باندې که چیرته ستاسو دوسیې نه منل کیږي یا تاسو د ډېر وخت لپاره په یو ملک کې پاتې وئ، وګورئ چې هغه ملک د مهاجرت قانون لري او که نه لري. دویمه مهمه خبره دا ده چې تاسې د قانون یا د مهاجرت په قانون باندې وړ یئ، مستحق یئ او که نه یئ. دا دوه مهم ټکي په نظر کې وساتئ او د هغه په اساس باندې تصمیم ونیسئ.
که چیرته تاسو غواړئ چې د مهاجرت په هکله باندې نور معلومات ترلاسه کړئ، کولی شئ چې ماته پیغام پرېږدئ، ماته میسج وکړئ، ماته ایمیل واستوئ یا خپل نظر په کمنټونو کې ولیکئ. زه به ستاسې د نظر مطابق نورې ویډیوګانې ترتیب کړم. په مخه مو ښه. مننه.